دې څه مطلب دا راځي چې ته به دورې یو بیل هم نه پاسوې که د پنجاب خوښه نه وه. په 1952 کې هم خالد 52% نمایندګي یوازې و پنجاب ته ورکړې ده. نو د پښتون افغان وطن د جغرافیې د پښتون افغان وطن پر خپلو وسایلو خپل اختیار ګټلو لپاره تر ټولو ستره لار د مزاحمت ده، تر څو پاکستان د پښتنو نه دی، پاکستان د پنجاب دی، د نورو واکدارانو دی چې هغه دلته خپل خلک خپل دلالان پر تا باندې مسلط کول غواړي. یو خپل پارلیمنت چې دی پارلیمنت پښتانه نور سره تقسیموي، لیکن په یو موټی اتحاد یووالی دا هیڅ تن کې راوستلی نشي. د مزاحمت لار پښتنو ستاسو د سباوون زیری ګرځي. پښتنو د مزاحمت به کوئ، خپل وطن به ګټئ، خپل خاوره باندې خپل اختیار به ګټئ، خپل جغرافیه به ګټئ. دا د غلامۍ دا د محکومیت سوچ به ختم کوئ. دلته الیکشن نه کیږي، دلته سلیکشن دی. تر ټولو له مخ خو زما ګر سره دا دغه نشته چې زه پر دې خبره باندې تاسو ته وګایږم، لیکن په پاکستان کې چې کم دغه دی چې د عوامو نمایندګي کوي یا عوام پر دغه باندې راولي، دلته په پاکستان کې هغه دغه امیدواران نه راولي. الیکشن نه دی، دلته سلیکشن دی چې د اسټبلیشمنت خوښه وه هغه به دلې په پاکستان کې حکومت کوي، چې تر ټولو چا به دوی ته زیات کار کوي هغه به دلې حکومت کوي. نو په 1952 کې هم د څلورو سرو صوبو چې کم دغه یې راواخیستی، خالد 52% نمایندګي یوازې و پنجاب ته ورکړې ده. نو 52% پر پنجاب باندې تقسیم یوازې و پنجاب ته ورکړه، 48 پر درو سرو صوبو باندې تقسیم کړه. نو چې 48% پر درو سرو د دې څه مطلب دا راځي چې ته به دورې یو بیل هم نه پاسوې که د پنجاب خوښه نه وه. نو پښتنو خاص کار مشرانو ته دا پکار دی چې کوم لار ملي رهبر منظور احمد پښتون غوره کړې خوښه کړې ده، پښتنو مشران ته هم دغه لار پکار ده چې ټول که هغه موسی داوړ دی، که ایمل ولی دی، که محمود خان اڅکزی دی، که خوشحال کاکړ دی، که داسې نور قامي مشران دي، دوی ته تر لومړی پکار هم دا دی چې دوی واري خپل وطن وګټي، خپله خاوره وګټي. دلته خو هیڅ دغه نسته. د 1952 تر اوسه پورې دغه حالات را روان دي. دلته سلیکشن کیږي چې که تا د دوی دپاره کار کوي یا د څه ورسره منل، نو به ته راځې، ته به بیا پر دې وطن باندې دغه کوې. نو مطلب د خبرې مطلب او مقصد مې هم دا دی چې پښتانه به اول خپل وطن ګټي. که وطن ونه ګټي، دا د دوی دپاره په پاکستان کې ژوند، په پاکستان کې د پارلیمنت له لارې خپلو بچیانو ته په تعلیمي نصاب کې پښتو ژبه ورکول یا د پښتونستان په نامه باندې صوبه جوړول، دا که چیرې یا داسې نور داسې دغه چې هغه ته ستا د پښتون افغان وطن په ګټه وي، دا که د پنجاب خوښ نه وي، دا بیل ته پاسولی هم نشي. نو تر ټولو غوره لار ما تاسو په دا ویډیو کې در وهم ښووله چې هغه د مزاحمت د غلامۍ سوچ ختم کول دي، خپل وطن آزادول دي. بیا که د وطن چې آزاد کړي، بیا به خوشحالي هم وي، بیا به ته آزاد هم وي. بیا که ته شهنشاهیت کوې، که امریت کوې، که بیرته دغه پارلیمنت کوې، که هر څه کوې، وطن به دې خپل وي، خوشحالي به وي، آزادي به وي، ته به د هر څه څخه خلاص